پوهان وایي په یو ټولنه کې یا په خپل ځان کې یو کس بدلون هغه وخت راوستی سي چې کله دی عملي ګامونه پورته کوي. هغه ورځ مې د جرمني یو ریسرچ پیپر ویلی، په هغه کې لیکلي ول چې 3 ځوانانو مشوره سره وکړه چې موږ د ټولنې د خدمت لپاره ځان وقف کوو، یعنی موږ غواړو چې زموږ په ټولنه کې زموږ عملي کارونه وکړو او بدلون راولو. نو د هغه په نتیجه کې دوی داسې وکړل چې په جرمني کې کم خلک وو، په کومه سیمه کې چې دوی اوسېدل له هغو خلکو سره میلاو سول او دغه کوشش یې وکړي چې هغه خلک پر دې خبره باندې قانع کړي چې کم خوراکي توکي، یعنی کم د خوراک شیان تاسې استعمالواسته هغه خوراکي شیان و موږ ته راکړئ او موږ غواړو چې زموږ په معاشره کې هغه بې کوره، بې دره، بې اوره خلک چې کوم دي د هغو خدمت وکړو. نو وایي کله چې له دوی سره خلکو دا خبره ومنله، دوی به ماخستن ټیم یا د غرمې د ډوډۍ بعد وراتلل او هغه هلته چې 10 کوره و 20 کوره و چې هر څونه کوره و، یعنې ته د کلي یو مثال در واخله چې هغه کلي کې دوی به دغه خلک به سره راکوړه سو او دغه ډوډۍ چې کومه ده هغه به یې راواخیستله او په هغه چې کومه ټولنه وه په هغه کې چې کوم غریبان خلک وو په هغو کې به یې ووشله. بیا دارنګه په بله مرحله کې دوی په هغو علاقه کې که یو هوټل وی یا مطلب یو دارنګه هوټلانو یا څه له هغو سره مشوره وکړله چې تاسو به موږ ته دا خوراکي توکي چې کوم دي هغه به راکواسته او دارنګه د دوی له دغو عملي ګامو پورته کېدو څخه اخیر داسې وسو چې کم د خوراک سامان یا شان به خلکو هلته دوی دپاره شول، دوی هغه چې کم سامان به راخیستی هغه کار په 3 کسانو باندې نه سوای کولی او بیا دوی یو بله مشوره وکوله چې دا خلکو ته وویلی چې که موږ ستاسو د کورو تر مخ دا وړې ډبې چې دي هغه کښېږدو او تاسو چې کله ډوډۍ وخوړله له ډوډۍ چې کوم پاته ډوډۍ ده هغه په دغو کې ږدئ، بیا به زموږ هغه ټیم دی یا چې زموږ کوم کسان دي هغه به درځي هغه به راخلي. نو هغه لیکلي ول چې د دوی 3 کسانو چې کم دغه عملي کارو د دې په نتیجه کې دا وسول چې په هغه سیمه کې یو سړی هم ماښام بې ډوډۍ نه ویدېدی، یعنې لکه یو قسم داسې وبولو چې یو ټرسټ قسم دوی خلاص کړي. خو لیکن دغه کار هغه ټیم کېدلی سي چې کله موږ یا د ځان دپاره یا د معاشرې دپاره یا د ټولنې د بدلون دپاره موږ عملي کار وکړو او عملي کار هیڅ کله ګران نه دی، لیکن هغه چیش غواړي هغه تسلسل غواړي، مسلسل یو کار بار کول، یو ښه آیډیا، یو ښه سوچ لرل او هغې ته عملي جامه ور په غاړه کول، یعنې عملي ګامونه اخیستل، بیا زموږ په دغه معاشره کې یا په هره معاشره کې بیا بدلون